السلام علیکم درنو دوستانو، خدای دې وکړي چې تاسو به ټول روغ او جوړ وئ. درنو دوستانو، دا چې د کوروالي کولو خو ډېرې زیاتې طریقې شته، خو دا چې تر ټولو ښایسته او زیاته مناسبه اسلامي او طبي طریقه یې کومه ده، هغه نو تاسو په دې ویډیو کې کتلی شئ. خو لومړی درڅخه غوښتنه کوو چې زموږ چینل هم همدا اوس درسره سبسکرایب کړئ، تر څو تاسو ته ښایسته ښایسته ویډیوګانې در ورسیږي. درنو دوستانو، د کوروالي لپاره خو دا مهمه ده چې د ښځې او خاوند دواړو رضایت موجود وي. که د ښځې رضایت نه وي موجود او د خاوند رضایت موجود وي، بیا هم دا کوروالي کومه فایده نه لري، ځکه چې په کوروالي کې باید ښځه هم په پام کې ونیول شي. که د ښځې رضایت نه وي موجود، نو بیا د ښځې او خاوند ترمنځ کرکه هم زیاتیږي او دا د طب له نظره هم ډیر زیات نقصاني ده. نو درنو دوستانو، د کوروالي طریقه خو داسې ده چې باید خاوند د کوروالي څخه د مخه خپل خوله په کریم او برش باندې ښه صفا پرېمینځي، او بل دا چې باید د کوروالي څخه 2 یا 3 ساعته د مخه ډوډۍ هم نه وي خوړل شوي، ځکه چې دا هم نقصاني ده. او بل دا چې باید کوروالي په داسې طریقې سره وشي چې د کوروالي څخه تر نیم ساعت مخه، یعنی نیم ساعت مخکې د کوروالي څخه باید د ښځې او خاوند ترمنځ هغه جنسي خواهشات هم باید راوپارېږي. که چیرته د ښځې او خاوند جنسي خواهشات ډیر نه وي، نو دا کوروالي ګټه نه کوي. او بل دا چې دا د طب له نظره هم نه ده ښه، ځکه چې یو خو دا چې ښځې ته هم شهوت نه میلاویږي او سړي ته هم چندانې شهوت نشي حاصلېدی. او بل دا چې دا د اولاد راوړلو لپاره هم ښه نه ده، ځکه چې که چیرته اولاد د دې شپې څخه راغی، نو هغه به کمزوری وي. ډاکټران وایي چې که چیرته تاسو غواړئ چې قوي اولاد ولرئ، نو د کوروالي څخه نیم ساعت مخکې باید ستاسو خواهش پوره په جوش کې راغلی وي، او که خواهش مو پوره نه وي، نو تاسو کوروالي مه کوئ. باید د سړي او ښځې دواړو خواهش ښه په جوش راغلی وي د کوروالي د مخه، تر څو د ښځې او خاوند دواړو طبیعه برابر شي د کوروالي لپاره، او له هغې وروسته کوروالي وشي، هغه به نو ښه کوي اولاد راوړي. او بل دا چې د کوروالي په وخت کې باید ښځه د لاندې طرف ته وي او سړی باید د پاسه وي. دا هم یوه اسلامي او یوه طبي طریقه ده، دا سنت طریقه ده، او دا بالکل ښه ګټوره طریقه ده. ښځې او خاوند ته هم ګټه کوي او هم د اولاد راوړلو لپاره هم مناسبه طریقه ده. که چیرته خاوند د پاسه او ښځه د لاندې طرف نه وي، نو په دې سره ښځې ته هم خوند میلاویږي او سړي ته هم. او بل دا چې دا د طب له نظره هم ډیره زبردسته طریقه ده او سنت طریقه هم ده، یعنی ثواب هم پرې میلاویږي او ګټوره طریقه هم ده. خو درنو دوستانو، ځینې کسان بیا دا پوښتنه کوي چې د شهوت د زیاتېدو طریقه او لارې کومې دي. د شهوت د زیاتېدو لپاره بیخي زیات شمېر لارې شته چې په هغې باندې به هم زه تاسو ته تفصیلي ویډیوګانې جوړې کړم. او بل دا چې د کوروالي څخه د مخه خو دا ټکي ډېر مهم دي. د کوروالي څخه وروسته هم یو شمېر ټکي ډېر اړین دي چې په هغې باندې هم زه تاسو ته انشاءالله تفصیلي ویډیوګانې جوړوم. نو زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ، تر څو تاسو ته دا ټولې ویډیوګانې پر وخت در ورسیږي او ګټور څخه